وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د کتاب عمدة الاحکام د شرح په سلسله کې نن د الله په توفیق سره 11 درس دی او په دې کې مسلې د طهارت بیانې دي. هغه مسلې چې هغې ته یو مسلمان په روزمره ژوند کې بار بار ضرورت لري، هغه مسلې چې هغه د نارینه دپاره هم دي، زنانه دپاره هم دي، او هغه مسلې چې هغه د جاهل دپاره هم دي او د عالم دپاره هم دي. داسې مسلې چې څوک دا نشي ویلی چې زما ورته ضرورت نشتی یا ما ته نه راپېښېږي، چې مسلمان یې هغه به مونځ اودس کوي، چې مونځ اودس کوي هغه به د طهارت خیال ساتي. نو چې طهارت خیال ساتي د هغې دپاره به طهارت مسلې مسایل هغه به یې زده کوي، او هغه هلې زده کېږي چې کله سړی د علم په مجالسو کې، د علم په حلقو کې، د علم په بیټکونو کې کینی، بغیر د دین علم نه زده کېږي. موږ اخرني باب کې دا مسله شروع کړې وه، اخرني درس کې باب المسح علی الخفین، په موضوع باندې د مسح مسائل. کله سړی اودس کوي، چاردم کوي، نو په خپو باندې به موزي یا جورابي، نو په دې باندې مسح کېدی شي. دا د شریعت د طرف نه اسانتیا ده، او رب العالمین ډیر مهربان رب دی، ډیر کریم رب دی، زمونږ دپاره سختی نه جوړوي او خوښۍ زمونږ دپاره اسانتیا. قرآن کې ځای په ځای الله دا خبره ذکر کړې ده، او کله چې الله سبحانه وتعالی سورة المائده کې د دې اودس چاردام دا خبره ذکر کړي چې اودس چاردام به داسې کې، نو ما قید کې الله وایي چې الله ستاسو دپاره ګورې سختي نه جوړوي. ستاسو زړه کې چېرته دا رانشي چې یاره الله راته دا مسلې بیان کړه، الله موږ ته خبره سختوي نه، ولکن یریدو لیطهرکم، الله غواړي چې تاسو پاک شئ، ستاسو دپاره طهارت خوښوي. نو ځای په ځای الله زموږ دپاره رخصتونه پیدا کړي دي په دې دین کې. لکه په هغه رخصتونو کې یو رخصت دی په موضوع باندې یا په جوراو باندې مسح کول. نو ابتدایي مسایل بیان شوي چې موزي څه ته وایي، جورابې څه ته وایي، او آیا په جوراو باندې مسح کیږي او که نه. دا مسله تفصیلا بیان شوې وه، او تحقیقي قول څه دی چې کیږي په جوراو باندې مسح. آخرنی روایت موږ د حذیفه بن الیمان رضی الله عنه بیان کړی و، هغوی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ومه، هغوی اودس ماته وکړو، تشبولې وکړو، وتوضأ، او بیا چاردام وکړو، اودس وکړو، ومسح علی خفیه، او په موضوع باندې مسح وکړه. دلته موږ یو څو مسلې بیان کړې وې او بیا ټیم ختم شوی. یو دا مسله بیان شوې وه چې یو سړی اودس کوي، په خپو باندې موزي دي یا جورابي دي، د خپې انزل غوره دي که د دې باندې مسح کول غوره دي. دا مسله بیان شوې وه. یو دا مسله بیان شوې وه چې د مسح طریقه څه ده. یو سړی که په جورابو باندې یا په موضوع باندې مسح کوي، نو په څه طریقې سره به مسح کوي. دا مسله ما ته ښکاري چې بیان شوې وه، که نه وه بیان شوې؟ بیان شوې وه. اوس یو اهمه مسله ته بیانومه، هغه ده چې د جورابو باندې مسح یا په موضوع باندې، دا داسې نه ده چې هر قسمه جورابه باندې او په هره طریقه او هر ټیم بس مسح پرې کوه، نه. دې دپاره شرطونه بیان کړي شریعت، یعنی چې دا شرطونه یي بیا ته مسح کولی شي، چې دا شرطونو کې یو نه یا دا ټول نه نو بیا ته مسح بیا نشي کولی. هغه شرطونو کې اولنی شرط چې هغه په دغه یو حدیث کې موږ بیان وکړو چې مغیره رضی الله عنه راولګېدو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپو مبارکو نه موزې ویستې، هغه ته یې مې وباسه، فاني ادخلتهما طاهرتین، ما چې کله د موزې په خپو کولې نو زما خپې څه وي؟ پاکې وي، یعنی ما اودس چاردام کړی و، په اوبو مینځلې وي. نو دلته اوس یو مسله اولنی شرط دا شو
چې مسح اله په جورابو او په موضوع باندې کیږي چې کله دا د اودس چاردم نه بعد تا پخپو کړي. لکه اوس یو سړی دی او دا مسایل په توجه سره واوري نو ذهن پې په اسانه کولی وي. یو سړی دی لکه هغه اودس یې مات دی او هغه جوراب یې پخپو کړي یا موضوع او بیا د منځه دپاره اودس کوي او وایي چې راشه مسح به وکړه. مسح کېږي؟ ولې نه کېږي؟ ځکه چې کوم ټیم کې چې د به پو کولې نو په هغه ټیم کې د اودس نه و، شپې پاکې نه وي. دویم شرط دې دپاره دا دی چې دا جورابې او دا موزې به پلیتې نه وي، پاکې به وي. دا دویم شرط دا خو واضح دی ځکه چې مانځه دپاره دا شرط دی چې لباس به پاک وي. نو څنګه په هغه موضوع او په جوراب باندې مسح کوي چې هغه پلیتي، دا نه کېږي. نو دریم شرط دا دی چې دا به په هغه وخت کې دن نه وي کوم وخت چې شریعت ورکړی او شریعت چې کوم وخت ورکړی باره کې خبره روانه ده. مسافر دپاره 3 ورځې 3 شپې او د مقیم دپاره چې خپل ځای کې د هغه دپاره 1 ورځ 1 شپه، دې کې به دن نه وي. اوس یو سړی په خپل ځای کې دی او 24 ګنټې تېرې شوې او دی د هغې نه اخوا مسح کوي، دا مسح نه کېږي ځکه چې دا د وخت نه بهر ده. یو سړی په سفر دی 3 ورځې 3 شپې مسح وکړه بیا د هغې نه اخوا یې کوي نو دا نه کېږي ځکه چې دا د وخت نه بهر مسح ده. ښه، څلورم شرط او اخرنی هغه دا دی چې دا مسح به په هغه اودس ماتې کې کېږي چې هغې سره اودس لازمیږي، غسل نه. لکه اوس یو سړی دی د جنابت په حالات کې دی، په د اودس مات شو که مات نه شو؟ مات شو، خو په ده څه لازم شو؟ غسل که چاردام؟ غسل. نو په دې کې اوس په موضوع باندې او په جوراب باندې مسح نه کېږي. هغه اودس ماتې چې هغې سره اودس په تا صرف لازمیږي. لکه یو سړی دی په دې 2 لارو ته څه لاړو، یا تشي میچازي وکړي یا ډکې میچازي وکړي نو اودس ته د څه شو؟ مات شو. دی مسح کولی شي؟ کولی شي مسح. دا 4 شرطونه شي. څوک به بیا بیان کړي؟ نه، چې د خپو ته د موزې اله اچولي چې کله د اودس پوره کړی چې موزې او جورابې پاکي پلیتې نه وي په خپل وخت کې دننه کوم چې شریعت ورکړی نه مدني دي چې په هغه اودس ماتې باندې ماتېږي. په هغه اودس ماتې کې مسح کېږي چې هغې سره اودس چاردم لازمیږي. تاسو پوه شوئ؟ دلته دا کوم چې ناسې الله بخلي پوه یې په مسله باندې چې پوه یې نو دا 4 شرطونه دي د څه دپاره؟ د موضوع یا جورابو باندې د مسح دپاره. د اخرنۍ خبره چې کومه موږ ذکر کړه چې غسل په دوران کې مسح په جورابو او په موضوع نه کېږي، دې باندې حدیث کې دلیل دی. امام ترمذي راوړی صفوان بن عسال رضی الله عنه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام. پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلو چې کله تاسو په سفر یې نو دا موزې مه وباسئ 3 ورځې او 3 شپې، یعنې مسح پې کوئ الا من جنابه، الا دا که جنابت ته ورسي. ولې جنابت کې څه چل دی؟ جنابت کې غسل لازمیږي. ولكن من غائط و بول و نوم. ها پیغمبر وی که چېرته څوک ډک اودس ماتې وکړي یا تش اودس ماتې وکړي یا اوده شي خوب یې مات شي نو دی دې مسح کوي په جورابو په موضوع باندې. خو دې نه علاوه چې غسل پې لازمیږي هغې کې مسح په خپو باندې یا په موضوع په جورابو باندې نه کېږي. ښه، بله مسله ما ورته اشاره وکړه چې دا مسح کم وخته پورې کېږي. حدیث د علي بن ابي طالب رضی الله عنه دی په صحیح مسلم کې، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې ټاکلي دي او د مقیم دپاره شپه او ورځ ده. لکه یو سړی دی هغه سحر 10 بجې مسح وکړه او دی دلته په خپل ځای کې دی نو د بل سحر د 10 پورې دی مسح کولی شي. او یو مسافر دی هغه
مسح وکړه 10 بجې نو څو ګنټې شوې 40 او 40 48 او 40 دوه ګنټې یعنی 3 ورځې 3 شپې د مسح کولی شي. دا د مسافر سره زیاتی گنجایش د هغه دپاره په دې دی ځکه چې هغه په څه کې دی په سفر کې او په سفر کې په مخه موزې ویسته یا جورابې ویسته او بیا په خپو کول دا ګران کار دی. او دا راته ووایو چې ګورئ حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د الله دا ډېره خوښه ده چې کوم رخصتونه هغه د خپلو بندګانو له ورکړي او دوی پې عمل وکړي. لکه اوس الله تا ته وایي او دا اسانتیا یې درکړې ده چې ته په سفر کې مونځ 4 رکعات والا 2 کوه. دا اسانتیا الله درکړې. ته وایې نه زه 4 کوم زما په زړه نه مطمئن کېږي. اوس دا ته ګوره د هغه کوم رب چې ته پیدا کړی ورته ستا کمزورتیا معلومه ده او تا سره دا احسان وکړو چې ته داسې کار کوه چې 4 په ځای 2 وکړو ته یې ځای نه کړو نو دا خو د الله نه ده خوښ. او عجیبه دی چې یو سړی کله خپل ځای کې مونځ اودس کوي نه د سره او سفر په دوران کې د سره دا مسله چیړي چې دا مسله جي وي نشتي دا 4 رکعاته 2 کول یا 2 مونځونه یو ځای کول. ښه دی ګوره مونځ اودس کوي نو خپل ځای کې دی مونځ اودس نه کوي او که کوي چې درته خطا وکړي خو دیم دا مسله چیړي وایي په دې زما زړه نه مطمئن کېږي. عجیبه د مونځ په پرېښودو دې زړه مطمئن دی چې بلکل یې پرېږده خو که چېرته یو رخصت الله ورکړی دی په هغې باندې عمل کوي نو بیا د ده زړه نه مطمئن کېږي. او الله چې کوم رخصت ورکړي په هغې کې ډېره فایده وي ډېر حکمتونه پکې. لکه ګوره دا یو سړی چې په سفر یې ده ته د روجې د ماتولو رخصت شتي او بیا دې وروسته قضا راوړي پاره. زمونږ دا خلک په دې باندې پوه کول د دوی ګراني ځکه چې دوی وایي دینداري هغه مزه کوي چې سخته پکې ډېره او دا ورته هم په دې بعضو ځایونو کې دا مسله رایاده شي. یعنې ته ورته هغه اسانې مسلې بیانوه هغه اسانې دلم نه مني خو بیا دا وایي سختې مسلې دا چې څومره خبره سخته وي دومره مزه کوي. زه یو پیر سفر باندې وم څه کسان را سره وو یو قافله کې تله عمرې له په هغې کې یو بل مولوي صاحب ومو چې هغه د ملک نه راغلی و. نو کسانو ته ما دا ووایي ما روژه ده او موږ به سهار 7 بجو ته حرم ته رسو نو که چاته مشکل وي نو دا روژه ماتولی شي بیا دې قضا راوړي دا دلیل د قرآن نه دا دلیل د حدیث نه. کسانو سټونه تاول راته ما ته پته ولګېد ای د سړي د حرکاتو نه پته لګي بلکې الحمدلله زموږ دومره تجربه ده چې درس کې نه شو که نه او زه مسله بیان کړم نو هم د دې کسانو د دې ملګرو د حرکاتو نه راته پته لګي چې دا پې ښه ولګېده که دا پې بده ولګېده. نو هغوی دا سټونه ګرول را ګرول او دغه بیا ورته دې مولوي صاحب مسله ما ته ملګري بیا وایي بیا زه احرام بدلول چې کله کوز شوم میقات کې نو د مولوي صاحب ورته ویلي چې خپله لاره مضبوطه راونیسئ. ګوره چې څومره سخت یې الله اجر ورکوي. تاسو د روجې په حالاتو کې به تاسو طواف کوئ او صفا مروه به کوئ او څومره به ګوره تاسو ته اجر میلاوي. هغه هم د ملا صاحب په لاره باندې ځکه چې خپل ملا دی څه دی خپل ملا موږ خو پکې دا هم کوو خپل ملا خپل مذهب خپل ملک. چې کله موږ لاړو ما خپل ځاني روژه نه ونیولې ما خو روژه نه ونیولې دیکھئے ما ته پته وي دا زما طاقت نه بهر ده. د رمضان اخرنۍ 10 ورځې دي ګڼه به ډېره وي او به دومره ډېر وخت تېرول او نه به بیا په روژه پوه شم او نه به په دې عمره پوه شم نو چې په یو عبادت خو ښه پوه شم که چې کله داسې 11 بجې شو 11 پورې موږ له عمره نه وه ختمه کړې او صفا مروه کې اوس سمه ګڼم دا بعض بیا داسې زړه یې تخنېدو چې دې مسلې تپوس وکړي چې اوس روژه ماتولی شو که نه نو ما هغه کس ته ووایي ما مولوي صاحب څه وایي مولوي صاحب نه تپوس پکار دی ما خو تاسو ته د الله خبره وکړه د الله د پیغمبر وکړه مطمئن پې نه یې اوس مولوي صاحب پسې لاړ شه که چې ته ګنجایش تله پیدا کړي او کتابونو مسله راغستي یو صحیح د ګنجایش به دله پیدا کړي زه دې کې اخوا څه ووایم ګوره الله چې یو کار موږ ته اسان کړي که نه الله ته پته چې دا انسانان کمزوري دي
او هغه موږ له یو ګنجایش راکړي او دا مناسب هم نه ښکاري، یعنې چې الله خپل بنده له ګنجایش ورکوي او دی وایي زه یې نه غواړم، دا مناسب ده؟ نه ده مناسب. نو ځکه د مسافر دپاره دا ګنجایش دی چې دی 3 ورځې 3 شپې مسح کولی شي. یو حدیث کې داسې هم راځي، امام ابن ماجه راوړی، ابو بکر رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسافر له دا اجازت ورکړی و چې کله هغه اودس وکړي او موزې په خپو کړي او بیا د ده اودس مات شي او چاردام وکړي، نو د دې نه بعد د ده ګنجایش دی، دته ګنجایش دی چې د 3 ورځې او 3 شپې مسح وکړي او مقیم به 1 ورځ 1 شپه کوي. اوس دلته اهمه مسله دا ده چې دا مسح شروع کېږي، دا وخت به د کوم ځای نه شماري. په دې کې د علماو اختلاف دی. یو قول دا دی چې اودس دې مات شو، دا د مسح وخت شروع شو. لکه یو سړی دی، ما دې خبرو ته لږ په غور سره غوږ کېدی. یو سړی دی، هغه سحر مانځله جورابې په خپو کړې او بیا په 7 بجو کې د هغه اودس مات شو. نو وخت د کوم ځای نه شروع شو؟ د 7 بجو نه. دا د علماو یو قول دی. یو قول پکې دا دی چې کله یې جورابې په خپو کړې وخت شروع شو، یعنې سهار 5 بجې جورابې په خپو کړي دي، نو 5 نه 5 پورې بل ورځ سهار 5 پورې دا د مقیم دپاره ټیم شو. دریم قول دا دی د بعضو محققینو علماو دی او د عمر بن خطاب رضی الله عنه هم داسې یو قول نقل دی چې دا کله چې یو سړی جورابې په خپو کړي اودس یې مات شو، د اودس نه بعد یې مسح وکړه، د دې مسح نه وخت شروع کېږي. په دې عقلي دلیل هم دی او په دې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم یو دلیل دی، سړی پکې سوچ وکړي. لکه حدیث د ابوبکر رضی الله عنه اوس ما بیان کړو چې یو سړی په سفري پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بیا دی چاردام وکړي او موزې په خپو کړي او اودس یې مات شي او بیا پسې اودس وکړي، نو دی 3 ورځې او 3 شپې مسح کولی شي. عقلي دلیل دا دی چې دې کې رخصت د مسح دی، نو چې مسح یې لا کړې نه ده، نو وخت د کوم ځای نه شروع شو؟ رخصت خو د مسح کولو دپاره دی. یو سړي اودس مات شو، دې ته د څه رخصت شو؟ یعنې د ده وخت ولې شروع شو؟ هغه لا مسح کړې نه ده. یو سړي جورابې په خپو کړې، د ده وخت څنګه شروع شو؟ نو ذکر دلایلو په رڼا کې راجح قول دا ښکاري والله اعلم چې کله دې اودس مات شو بیا دې پسې مسح وکړه، نو وخت د کوم ځای نه شروع کېږي؟ د دې مسح نه. مثال یو سړی دی، هغه سحر منزله 5 بجې جورابې په خپو کړې، 8 بجو کې د هغه اودس مات شو، ماسپښین 11 بجې هغه اودس وکړو د ماسپښین د منځه دپاره او پای کې مسح وکړه، وخت د کوم ځای نه شروع شو؟ هم د دقیقې 11 بجو نه وخت شروع شو. په دې پوه شوئ که نه؟ بله مسله، که جورابه یا موزه کې سوري نو په دې باندې مسح کېږي او که نه؟ یو قول د علماو دا دی وی که په موزه کې یا په جورابو کې معمولی ځای هم سوری وي نو په دې مسح نه کېږي. ولې؟ ځکه چې هغه ووایي دغه خپه باندې چې مسح کېږي دا د اودس چاردام ځای دی او دا مسح اجازت په څه باندې ورکړی شوی دی؟ په دې موزې او په دې جورابې باندې. نو دا سوری چې پکې منځ کې راغی نو هغه ځای پوره نه دی کوم ځای باندې چې اجازت ورکړی شوی دی. دا هغه یو عقلي خبره کوي. دویم قول دا دی چې په دې سرو مرو سره څه فرق نه پرېوځي، مسح به کېږي. او راجح قول هم دا دی والله اعلم، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څومره هم د مسح باره کې احادیث راغلي، په یو ځای کې هم دا قید نه یې لګولی چې دې کې به سوری نه وي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه فصیح او بلیغ انسان دی، د خبرې وضاحت کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي. نو ولې یې نه کوي بیا؟ معنی ده چې دې خبرې ته ضرورت نشته. دویمه خبر ده چې هغه د دې امت استاذ دی او استاذ له نه دي جایز چې یو مسلې ته ضرورت وي او دی دې د هغې بیان لیټ کړي.
جایز دی استاز له یعنی یو استاز اینی چې د شاګردانو ته د یوې خبرې ضرورت دی، جاهلان دي نه دي پوه، او دی دا بیان او دا وضاحت لیټ کوي نه یې بیانوي، دا به جایز وي؟ نه دي جایز. نو څنګه پیغمبر د امت ته یو مسله لیټ کوي او نه یې بیانوي ورته؟ حالانکه د مسح خبره کوي، خو دا پکې نه بیانوي چې دا مسح به په داسې جورابو یا په داسې موضوع باندې چې به کې بلکل سوری نه. بعض علما وایي چې دا به نری نه وي، هېڅ دلیل نشته. او کله چې سړی قرآن او حدیث سره عادت شي که نه د دلایلو سره، ډېرو مسلو باندې سړی په ډېرو مسلو کې سړی په ارام شي. صرف احتیاط به د دې کې چې کوم ځای پورې چې خپل انزل لازمي چې دا پکې پټوي، بس که په دې کې سوری وي، که دا نری وي، په دې باندې مسح کېدی شي. دلیل پې څه دی؟ یو پې دغه دلیل دی چې پیغمبر نه دی بیان کړي، چې نه دی بیان کړي. ما ورته د ځان نه څنګه امت ته یو داسې مسله بیان کړو چې هغه د امت مشر بیان کړې ده؟ نه ده بیان کړې. دویمه، صحابه کرامو په موضوع په جوراو باندې مسح کړي دي که نه دي کړي؟ کړي دي. آیا ټول صحابه کرام دومره طاقت لرو چې د هغوی په موضوع په جورابو کې بلکل سوری نه و؟ ټول مالدارو؟ غریبانان پکې وو که نه و؟ اکثر غریبانان. نو چې اکثر غریبانانو، نو بیا د پیغمبر د غریبانانو ته ولې دا نه وایي چې ستاسو دا جوراب او دا موزي چې دي دا ګوره مسح پرې نه کېږي، دې کې سوری دی. بله خبره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ملګري لیږلي یو طرف ته یو غزا ته، او هغې ته ویلی کېږي غزوة ذات الرقاع. سیرت کې موږ د هغې تفصیل ذکر کړی، په هغې کې څه چل ذات الرقاع ورته ولې وایي؟ د خپو نه کپړو چیړلې تاو کړي، یعنې دومره اوږده سفرونه یې کړي وو چې بیا پکې ضرورت دې ته راغی چې د خپو نه څه تاو کړي؟ چیړلې تاو کړي. په دې چیړلو باندې هغوی ته ګنجایش د مسح و. آیا دا څوک ویلی شي یقیني چې د چیړلې چې هغوی تاو کړي وي دی مکمل داسې تاو کړي وي چې د خپې بلکل څه ځای نه ښکارېدو؟ څوک ویلی شي؟ نشي ویلی. غټه خبره دا ده چې رب العالمین په خپلو بندګانو یو څه نه لازم کړي، نو موږ له هم نه دي روا چې بغیر دلیل یې پې لازم کړو. اگر که دا اکثر علما وایي چې جورابه کې به سوری نه وي او جورابه به نری نه وي، خو شریعت کې دې له اعتبار نشته چې اکثر څه وي او لږ څه وي. اعتبار څه دی؟ دلیل له اعتبار دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې هغه دا خبره بیان کړي. ورسېدی به که نه؟ نو که جورابه کې معمولي سوری یا جورابه نری وي، نو په دې باندې مسحه کېږي که نه کېږي؟ کېږي. الا چې اوس یو سړي یعنې هغه کوم ځای چې اودس کې انزل لازمي هغه ټول ښکاروي او هغه ځای ته جورابه نه رسولي یا موزه، نو دغې کې بیا کول نه دي پکار. دا ډېرې اهمې مسلې وي. اوس دلته یو بله مسله به ته بیان کړم، پته نه شي چې بیان یې کم او که نه زړه ته مې راځي، او که ویښ دماغ ومي نه هله به پرې پوه شئ. بیان یې کړم او بیا به درنه تپوس کوم. او داسې نه چې منځ کې دا وایي چې دا ده کمې مسلې شروع کړي، هم پښتو کې ته بیانوم. په جورابه له پاسه جورابه یا په موزې د پاسه موزه. اوس واوره چې به دې مسح کېږي او څنګه به کېږي. د دې یو څو حالات دي، تاسو ما ته ګوره پخپله ووایي چې موږ پرې پوهېږو، موږ ته یې بیان کړه. داسې نه زه دومره اوږد تقریر وکړم او بیا به پوه نه شي. نو ځکه دې دپاره ویښ زړه پکار دی او تیز دماغ. یو سړی دی، اولنی حال دا دی، یو سړی دی په موزې د پاسه یا په جورابې د پاسه جورابه واچوله، او د اودس د ماتېدو نه مخکې اچولي دي. څنګه؟ یو سړی دی اودس یې وکړو، خپې یې انځلي دي، ځکه دا شرط دی. جورابه یې په خپو کړه، جمع ډېر دی، له پاسه یې په یوه بله په خپو کړه. څو جورابې شوې؟ دوه یا دوه موزې ووایه. بیا د ده اودس مات شو.
بیا چاردام کو وی مسح کوم په دې لاندینۍ به کوم که په دې برنۍ به کوم دا بعض وی دین موږ خو بیانورو او بعض پکې څه وایي موږ وی ترجمې ته هم کینو د مولوي صاحب سره 5 ساعت ترجمه کېږي ماسوته منظره باندې خو دیم ګورې ځان په امام ذهبي نه ورکوي ځکه چې 5 ساعت ترجمې ته کیني او د عوامو ته دا ښکاري چې دا دین زده کول داسې بس ګپ غونته کې دی ورشه ښه بعضو ته چې وایي چې به د بچو باندې علم وکړه ځي قاري صاحب خواله ځي ناظره وایي یعنې علم ټول په څه کې دی ناظره قرآن وایه اوس که ناظره قرآن باندې خلک مولا کېږي تاسو کې به ډېرو ناظره ویلی که نه نو به تاسو ټول مولیان یې صرف دا پرېږده ناظره په یادولو یې ته مولا کېږي نه پاتې له ناظره ډېرو قاریانو ته قرآن یاد دی مولیان دي صرف په دې عوامو او په دوی کې څه فرق دی ده ته یاد دی هغه ته نه دی یاد نور دی پې هم نه پوهېږي او دی پې هم نه پوهېږي خیال هم دی که نه دی نو چې صرف یې ناظره ویلي دی پې د کوم ځای نه پوه شو علم دا ګران کار دی او چې الله یې چاته آسان کړي یو عالم یعنی 14 کاله 18 کاله په علم کې ولګي بیا د مرګه پورې کتابونه ګوري او مسلو کې تحقیق کوي او ملای پکې ټیټه شي او ګیرې پکې سپینه شي د سر ویښته سپین شي او یو سړی 2 کتابه د اردو یا د پښتو په المارۍ کې ایښودي هغه وایي دا دواړه یو شان مولیان دي که نه څه فرق پکې شته چې کله د تم یو عالم ګډې وډې بیانولي که نه ګډې وډې پوه شو د علم نه دی کړی څوک چې د قرآن او حدیث علم وکړي د ځان په دې ډېر ستړی کړی دی پوه دی راسخ وي راسخ مطلب یعنې دی په دې علم کې مضبوط وي کله داسې مسله راشي چې سړی حیران کړي بل یو ملګری ما ته لګیا وایي زه مدینه کې د یو قاضي خواله ورغلم یو عالم چې هغه ما ته ووایي چې راشه وایي ما ورته وایي چې زما ډېر ارمان کېږي دا هم عالم دی وایي ما ورته وایي زما ډېر ارمان کېږي چې چېرته زه د قاضي سره کېناسته او ده ته دا مسلې راځي چې دا څنګه دی حل کوي وایي ما ته وایي چې راشه زه به ادارې والا ته ووایم ځکه چې عام سړی دننه نه پرېږي او تا به راپرېږي ته به ما سره لږ ساعت کښېنې مسلې به وي وایي زه چې لاړم هغه سره کېناستم وایي ما ته وایي ما ورته چې دا کار ګران دی که اسان وایي ما ته وایي چې دومره ګران کار دی چې نه یې کوې نو هم نه کېږي ځکه چې دې خلکو فیصلې خو بس حل کول غواړي ما ته یو مسله راغلې ده او زه پکې په په سوچ کې پروت مسله دا راغلې ده او دې مسلې ته غوږ کېږي یو سړي ګاډی اخیستی دی د بل کس نه په قسطونو یو سړي ګاډی اخیستی د بل کس نه په قسطونو یعنې زه به دله پیسې لږې لږې درکو او چې کله دا لږې لږې پوره شي نو د ده نوم ته به راواوړي یعنې نوم ته یې وله نه دی اړولی تاسو دې مسله ځان پوه کړئ زه تاله ګاډی درکم والا په څو په دومره پیسې به ګوره میاشت په میاشت درکوم صحیح ده خو چې پیسې دې پوره کړي بیا به ګاډی الي الي څه مطلب یعنې نوم ته به ستا شو اوس د ده دی نه دی که نه د ده نوم ته خو نه دی اورېدلی دې سړي څه چل وکړو دا ګاډی په بل چا باندې خرڅ کړو دا کس راولګېدو په بل کس باندې ګاډی څه کړو خرڅ کړو وی ته دا باقي قسطونه ورکوه او تا ته به راواوړي اوس دا ګاډی د ده و چې د خرڅو هغه راولګېدو اکسیډنټ یې وکړو 40,000 له تاوان ګاډي کې وشو اوس د ګاډي هغه مالک هغه ګاډی چې د اولني د دویم کس له ورکړی دی هغه وایي چې ماله پیسې دی وایي زه ګاډی نه غواړم د درېیم کس وایي زما ګاډی نه دی پکار زه هلته به جاښه جوړه کړه وی جنګ او 40,000 50,000 روپۍ لګي دا ګاډی ختم شو وایي زما نه دی پکار چې زما نه دی پکار نو هغه مالک چې کوم اولنی دی هغه وایي ماله د ګاډي پوره پیسې به راکوئ او هغه مطالبه د چا نه کوي د دې دویم نه او دویم مطالبه کوي د درېیم نه لکه چې ګاډی خرڅ کړی و سوال دا دی چې آیا دا دویم د دې تاوان د اخیستو حق لري او که نه لري دویم سوال دا دی دا درېیم چې دی
آیا د ده سره دا بیع شوې ده او که نه شرعا؟ او که شوې ده نو دی به د تاوان ورکوي او که نه به ورکوي؟ او که نه ده شوي ځکه چې هغه په داسې ګاډی خرڅ کړی چې له هغه څه نه یې راوړېدلی نو دی به دا پیسې ورکوي او که نه به ورکوي؟ سو علماو کار آسان دی. اوس ګرځه په دې مسله پسې که په یو کال کې دې وله جواب پیدا کړو بیا ماته ووایه. نو هغه شیخ ماته وایي چې دې مسلې ډېر ورځونه په سوچ کې اچولی، سخت په سوچ کې اچولی، او کتابونه بسې ګورم. دا دي علما، دا داسې مه ګڼئ چې دی ناست او په ارام لګیا دی، په دې کې د ډېر څه لګولي، وخت، ځواني، قرباني، دماغ، زړه، هر څه یې پکې لګولي. الله یې بیا دغه مقام ته ورسوي. ها په جورابه د پاسه جورابه پخپو کړه، زما سره یې ته عمرانه، ها په جورابه د پاسه جورابه پخپو کړه د اودس نه بعد. صحیح شوه؟ اودس یې مات شو. اوس چاردام کوي، چاردام کې دی مسحه کوي. مسحه کولی شي که نه؟ اولنی سوال دا دی چې مسحه کولی شي که نه شي؟ کولی شي، ځکه چې جورابې په پاکوالي په حالات پخپو کړې وي. خو آیا دی دا مسحه په بره به کوي که لاندې؟ دی بره کولی شي، دی بره مسحه کولی شي، ځکه چې د دواړه پخپو کولی او د ده خپې پاکې وي، چاردام یې کړی. دا اولنی حال شو. پوه شوې که نه؟ زه به درنه بیا تپوس کوم. دویم، یو سړی دی اولنی جورابه یا اولنی موزې پخپو کړه، او ما تصوله کې وي چې کېدای شي بعض ملګري وي چې دا کومې مسلې شروع شو، خو بیان به یې کوم دته د فایدې لپاره. یو سړی دی اولنی جورابه اولنی موزې پخپو کړه او بیا اودس مات شو، اودس یې څه شو؟ مات شو. بیا یې بیا پاسه بله جورابه پخپو کړه. مسحه کولی شي؟ ولي؟ بل څه جواب پکې شته؟ یو سړی دی په دې صورت خو پوهېږي نه، یو سړی دی ښه خپې پاکې وي، طهارت یې پوره و، اودس چاردامې و، جورابه یې پخپو کړه، څه وخت بعد یې اودس مات شو، یاره یخ راله ډېر کېږي، بله جورابه یې پخپو کړه، بیا یې اودس کوو د مانځه دپاره. اوس دی مسحه کولی شي؟ ولي؟ بارک الله فیک وزادک الله علما. نشي کولی مسح په دې بره جورابه، نشي کولی، په لاندې کولی شي، ځکه چې هغه لاندې چې د پخپو کوله نو شرط برابر و، دا دویمه چې د پخپو کوله شرط و، او شرط څه دی چې دی به دا جورابې پخپو کوي په داسې حال کې چې د ده اودس صحیح اودس یې. پوه شوې؟ درېیم صورت داسې جوړېدی شي چې یو سړی دی هغه مسحه وکړه په دې لاندینۍ خپې باندې، په دې لاندینۍ جورابه باندې، دې ته اوس خو کېده لږ داسې لږ جاخمار صورت دی. یو سړی دی جورابه یې پخپو کړه او ښه په طهارت باندې اودس یې مات شو، او بیا یې چاردام کو او مسحه وکړه په دقه جورابه باندې. بیا یې څه وخت بعد ووایي چې یاره داسې کار کومه جمع ډېر دی او جورابه پخپو کو، بله یې پخپو کړه اودس یې مات شو. اوس دی مسحه کولی شي؟ بره تاسو وایه په دې صورت موږ پوه نه یو، ما ته داسې ووایه په دې صورت به ما څوک پوه کړي څه دی؟ یو پکې نشته چې داسې ووایي چې انا لها، زه د دې دپاره یم. اودس یې وکړو، جورابه یې پخپو کړه، اودس یې مات شو، بیا په اودس کې په هغې باندې مسحه وکړه، صحیح شو، او بله جورابه یې پخپو کړه. اوس دی مسحه کولی شي په دې بره باندې؟ ولې؟ نه نشي کولی مسحه. ولې؟ ځکه چې شرط دا دی چې ده به دا خپې انځلي،
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما خپې پاکې وردننه کړي دي جورابې ته. پاکې مطلب یې مینځلي دي. دلته چې ده د دویمه جورابه په پښو کوله نو خپې اینځلې وه او دس خو یې مات وکړه، مسح یې کړې وه او دلته طهارت د اینځلو پکار دی. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه ته ووایي مغیره ته ادخلتهما ما ورننویستې دي خپې. نو چې ورننویستې دي خو مخکې به جورابې نه وي او چې جورابې او موزې پې نه وي نو دا اینځلې دي که مسح یې پې کړې ده؟ اینځلې دي. پوه شوئ پرې چې تاسو یې پوه شوئ. ښه اخرنی صورت به ذکر کو بیا مسله اوږده شي. یو سړی دی دوه جورابې په خپو کړي دي او په دې بره باندې مسح وکړه، یعنې جورابې اودس دی دواړه جورابې په خپو کړي، بیا اودس مات شو او بیا یې چاردام کو او په دې بره باندې مسح وکړه. څه وخت بعد وي ګرمي ډېره ده دا برنۍ جورابې ترې لرې کړه، په دې لاندنۍ باندې کولی شي؟ ولې؟ یاره لکه شیخ ابن عثیمین رحمه الله بعضو محققینو خو ترجیح دې له ورکړې ده چې مسح کولی شي، ځکه چې کم ټیم کې چې ده دا جورابې په خپو کړې وي ده مسح وکړه په دې برنۍ باندې کړه او بیا یې هغه لرې کړه، نو ده دا دواړه جورابې په خپو کړې وي په داسې حال کې چې د ده خپې څه وي پاکې وي، نو چې په دې بره باندې کولی شي په دې لاندې باندې هم کولی شي. او دا د احنافو علماو مذهب هم دی او د امام مالک د رحمه الله د علماو مذهب هم دی. والله اعلم دې کې اسانتیا هم ده او زړه ته هم دا خبره پرېوځي. اوس تاسو پوه شوئ که نه؟ نو اوس که چېرته به جورابه پسې جوراب اچوئ نو چې مسله درته څه اساني. تپوس یې نه وکړم که پرېږدم؟ بې تپوس یې پرېږدم؟ څوک پې پوهه دی ما ته صرف دا ووایي. ته پوهې؟ ته هم پوهې بل څوک پوهې؟ ته پوهې؟ عمران صاحب ته دا ووایه ځه سوال یو سړی ستا خواله راغی او ته مفتي یو سړی ستا خواله راغی وایي چې مفتي صاحب ما سهار مانځه دپاره اودس وکړو او جورابې مې په خپو کړې، صحیح شو؟ مونځ مې وکړو، اتو بجو کې د اودس مات شو، بیا وله جمع ډېرو له پاسې پې بله جورابه هم په خپو کړه. ماسپښین مانځه ټیم راغی او دی اودس کوي ماسپښین مانځله، سوال تا نه دی اوس دی په دې بره جورابه مسح کولی شي او که نه شي؟ ولې نه شي کولی؟ بارک الله فیک. دا دویمه جورابه چې ده په خپو کوله نو د طهارت نه و. بل څوک دی چې زه به پوهیم؟ ته پوهې؟ ښه سوال تا نه دا دی ستاسو نوم درانه هېر شو شیر زمان صاحب. یو سړی دی هغه مسح وکړه په لاندنۍ جورابه باندې، بیا ټیم به راته وایم چې ته پې پوه شې 5 بجې اودس وکړو سهار مانځله بیا جورابې په خپو کړې، صحیح شو؟ 9 بجو کې اودس مات شو ماسپښین له اودس کو مسح یې وکړه، مسح کېږي که نه کېږي؟ کېږي، دا خو صحیح شو. ماسپښین منځه نه بعد وله یخ ډېرو شو له پاسې بله جورابه په خپو کړه، نه ماسپښین منځه نه بعد اودس مات شو، صحیح شو؟ اودس یې مات شو دویمه جورابه یې په خپو کړه، مسح کولی شي دی؟ ولې نه شي کولی؟ دې مسح صرف پرې لاندنۍ هم نه شي کولی، بره نه شي کولی. ولې بره نه شي کولی؟ ځکه چې هغه چې کله به خپو کولی نو د طهارت پوره نه و، ورسېدی پرې که نه؟ بل څوک وایي چې زه به پوه یم؟ ته پوه یې؟ مه کوه وګوره. ښه یو سړی دی اودس یې مات شو، اودس یې مات یخ ډېر دی جورابه یې په خپو کړه بیا یې پې له پاسه بله په خپو کړه، اودس یې مات شو جورابه یې په خپو کړه بله یې په خپو کړه، دی اوس په دې بره باندې مسح کولی شي که په دې لاندې؟ تا نه سوال دی. بل طرف ته لاړې تا ته به ویلو په یوه هم نه شي
په یو مسح نشي کولی. ولې؟ ځکه چې ده خپې انځلې نه وي، خو اودس یې مات دی. تا ته ما ووایم اودس یې مات شو، اودس یې مات شو، بیا یې جورابې په پښو کړې. ښه بل څوک دی چې وایي چې زه مې پوه یم. اته سوال دا دی، یو سړی دی اودس یې وکړو، جورابې په پښو کړه، صحیح شو، او بیا اودس مات شو، او بیا پې بله جورابه په پښو کړه. دی په کومه جورابه باندې مسح کولی شي؟ ولې؟ بارک الله فیک. بل څوک دی اخرنی؟ هیبت الله صاحب یو کس دی، هغه اودس وکړو، جورابې په پښو کړې، یخ ډېر دی نو 3 جوړې په پښو کړې، او بیا اودس مات شو. ماسپښین منزل اوس اودس کوي، دی مسح کولی شي په دې بره؟ ولې؟ طهارت یې پوره و. ځکه چې کوم ټیم کې چې ده دا 3 ونه په پښو کولې نو د طهارت څه و؟ او که دی 6 جوړې جورابې په پښو کړي، دا خبره وایي د عدد نه ده. داسې نه تاسو بهر بیا خلکو ته وایي چې موږ ته درس کې 2 جورابې ویلې، 3 به یې نه ده ویلې. دلته تاسو ته مسلې هغه صورت بیان شو. اوس که دا 4 جورابې دي، که دا 2 دي، که دا 5 دي، خو چې تا ته مسله معلوموي. دین زده کول اساني چې کله سړی مخلصي محنت وکړي. پوه شوي بې که نه؟ اخرنۍ مسله به بیانه کړو د دې جورابو سره، بیا به مخکې ځو. دا ډېره اهمه مسله ده. یو سړی دی اودس یې مات شو، چاردام یې وکړو ښه برابر، بیا یې پسې جورابه په پښو کړه، صحیح شو، اودس یې مات شو. ماسپښین منزل یې بیا اودس کوو، په کې مسح وکړه. مسح خو صحیح ده که نه؟ مازدیګر منځه نه مخکې ووی نور راله دې جورابو ګرمي کړې ده، خپې مې ګرمې شوي دي، دا مې وویستې، او مازدیګر منزله ځي. د ده اودس مات شو او که مات نه شو، دا یو اهمه مسله ده. په دې کې د علماو 2-3 قوله دي. بعض علما څه وایي؟ وایي اودس یې مات شو. ولې مات شو؟ ځکه چې په جورابو یې مسح کړې وه او جورابه لاړه، نو چې جورابه لاړه مسح لاړه، چې مسح لاړه نو اودس یې لاړ، او چې اودس لاړ نو مونځ یې لاړ. پوه شوئ که؟ دا یو قول دی. دویم قول دا دی چې نه، د ده پوره اودس نه خرابېږي، چې جورابې وویستې دی دې صرف خپې وینځي، ځکه چې خو مسح ترې لاړه که نه، نو د هغې په بدل کې دی څه وکړي؟ خپې دې وینځي. او بل قول په دې کې دا دی، او دا راجح ته دلایلو په رڼا کې، والله اعلم، زموږ په خپله هم زړه مطمئن دی. امام ابن حزم، امام نووي، شیخ الاسلام ابن تیمیه، امام ابن عثیمین، شیخ الوادعي، د ټولو دې له ترجیح ورکړې محققین. وایي چې یو سړی جورابه لري کي، د ده اودس بلکل برابر دی. ولې؟ څه دلیل دی پې؟ دلیل پې دا دی چې شریعت د ده د اودس د ماتېدو څه نه دي ویلي، چې نه دي ویلي ما ورته څنګه د اودس ماتو؟ خیال م دی که نه؟ وایي نه، د ده نه خوا جورابه لاړه یا موزه لاړه، نو موږ ورته دا وایو چې کله ته چاپ ته یا د نایي دوکان ته ورشي، ویښتو چې ویښته دله واړه کړي، صحیح شو، او اودس ستا برابر دی، اودس دې څه دی؟ برابر دی، او ویښته یې دله کټ کړو، ته اوس ماښام منزله ځې، اودس دې برابر دی، تللی شي که نه شي تللی؟ نو تا چې په کوم ویښتو مسح کړې وه، خو د نایي په دوکان کې پراته شوي دي که نه؟ پاتې شوي دي که نه پاتې شوي؟ بیا مو وایي د ده اودس صحیح دی. نو چېرې د دا صحیح دی، نو هلته ولې نه دی صحیح؟ ورسېدی پې که نه؟ نو اودس ورسره ماتېږي که نه ماتېږي؟ نه ماتېږي، والله اعلم. دا یو څو مسلې وي چې تعلق یې د څه سره ساتو؟ د جورابو او د موضوع د مسحې سره. او دا راته ووایم چې مسلې ختمې نه شوې، خو دا ما تاسو ته غټې غټې بیان کړي. یعنې بعض نورې مسلې پکې هم شته، خو پرېږدو ځکه چې بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي. د هغې نه بعد مؤلف باب راوړی دی، وی باب فی المذی وغیره. باب دی په کومه مسله کې د بدن نه د مزي وتو کې
او وغیره اشاره ده چې نورې مسلې په دې باب کې شته. دا ډېر اهم مسایل دي. ګوره اهم په دې دي ځکه چې دا مذي مني دا هر څه د انسان د بدن نه وځي که نه، نو چې وځي چې ده ته خو دا پته یې که نه چې د کمې ورسره غسل لازمیږي، د کمې ورسره صرف چاردام لازمیږي، کمه کپړه انزل غواړي، کمه انزل نه غواړي، کمې باندې صرف اوبه ویشتل پوره دي. دا مسلې خو اهمې مسلې دي که نه صرف مولیانو ته دا مسله راځي. اودس ماتېدو دا مسله صرف د علماو ده؟ ټولو ته ده، هر انسان ته دا مسله ده، که نارینه دی او که زنانه ده. دا ډېر اهم باب دی. مسله چې کله مؤلف د اودس چاردام ختمه کړه او پسې د جورابو د مسح مسله هم ختمه کړه د موضوع، اوس راځي هغه خبرو لا چې هغې سره اودس ماتېدی شي یا یو شی د بدن نه ووتو چې دا به پلیت یې او که پاک وي، دا مسلې ته بیانوي. نو باب له عنوان یې ایښودی باب فی المذي، باب دی په بیان د هغه مسایلو کې چې د مزي سره تعلق ساتي. مزي څه ته وایي زه راته وایم. وغیره کې اشاره ده چې صرف په دې باب کې یو مسله نه ده، نورې هم پکې شته. فایده یاده کوي، فایده یاده کوي. د بدن نه چې کمې اوبه وځي په عورت باندې، د بدن نه چې کمې اوبه په عورت باندې وځي دا 3 قسمه، او د هر یو قسم ځان له مسله ده. یو ته ویل کېږي په عربۍ کې المني، د مني مسله را روانه ده او دا اکثرو خلکو ته معلومات. او مني د هغې ځان له رنګ دی، د هغې ځان له بین دی، د هغې ځان له صفات دي چې هغه انسان ته په هغه وخت کې انسان د بدن نه وځي چې کله دی مزه واخلي شهوت ته پوره کېدو نه، او دغه ټوپ وهونکي اوبه د ده د جسم نه وځي، دې ته مني وایي. د دې مسله را روانه ده، زه ته په دې کې دې مسله نه بیانوم. دویم قسم اوبه چې د انسان د عورت نه ځي هغې ته ویل کېږي المذي، په ذال سره، په ذال سره نه، مزي. مزي ورته موږ په دې وجه کې چې پښتو کې د دې حروفو د مخارجو خیال نه ساتلی کېږي، نو مزي موږ ورته مزي وایو، خو په عربۍ کې څه شی دی؟ المذي، په ذال سره. دا هغه سپینې اوبه دي، نرۍ نروبې بالکل، چې دا د سړي د عورت نه ځي یا د انسان د عورت نه ځي چې کله دی د جماع او د کوروالي سوچ کوي، د شهوت طرف ته ذهن لاړ شي، یا ښځه خاوند یو بل سره بغیر د کوروالي نه هسې میلاویږي را میلاویږي، دغه ټیم کې د بدن نه د سپینې اوبه ځي. او کله داسې هم کېږي چې سړي ته پته هم نه چې دا اوبه تېرې دي، وروسته لونوالی محسوس شي. د دې مسله به تفصیلا بیانېږي چې دې سره به څه کوي، او دا پلیتې دي او که نه، او غسل به کوي او که نه. درېیم قسم اوبه چې د عورت نه ځي هغې ته ویل کېږي الودي، په دال سره، الودي. او دا هغه څه دي چې وځي کله د تشو میچازو په اوله کې او کله په آخره کې، او دا د بیمارۍ د لاسه ځي اکثر. ټینګې اوبه سپینې د منۍ ته نږدې د تشو میچازو په اوله کې یو ځي یا په آخره کې ځي، بیمارۍ د لاسه، کله ډېر وزن یې اوچت کړی، کله ستړی شوی، کله د شهوت د لاسه. خو دا طبیعي خبره نه ده. طبیعي مطلب یعنی دا هر وخت نشي کېدی، نو د دې ځان له مسله ده. پوه شوي بېګنه؟ حدیث یې راوړی دی، دا حدیث به ووایو چې په دې کې کوم مسایل دي هغه به بیان کړو. حدیث یې راوړی دی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه، وی كنت رجلا مذاء، زه داسې سړی وم چې زما نه به مزي ډېره تله. ګوره دین په مسلو کې حیا کې به نه به کې، او چې زه حیا شروع کوم او ته شروع کې، په دې دا مسله به بیانوي څوک، او دا به اوري څوک، او دا به یې زده کوي څوک. دا اوس علي بن ابي طالب رضی الله عنه ښه واضحه وایي چې زما نه به مزي ډېره تله، او د ده په شان حیاناک اوس څوک شتي؟ د ده په شان عزتمن شتي څوک؟ نشته. دا خو د پیغمبرانو نه بعد په 4مه مرتبه کې بهترین انسان دی. وایي زما نه به مزي ډېره تله،
کله د خبرې د وضاحت دپاره به د مسلې د وضاحت دپاره به خپله خبره ښه واضحه کې. لکه ما پسې ورځ یو سړی راغی، یاره چې یو سړی سهار راپاسي او که نه په کپړو یې دغه لګېدلي دغه، نو اوس دغه خو دوه درې قسمه دي، کپړو باندې څه لګېدلي. صفا خبره وکړه چې زه دله صفا جواب درکړم، ځکه چې ما خو وایي چې د عورت نه دوه درې قسمه اوبه تلی شي که نه، نو ته لګېدلي څه لګېدلي، اوس دا پته نه څه لګېدلي. کنځلې که دې ورته ووایي نو داسې کنځلې کوي چې پی ایچ ډي پکې کړې ده. د پردی خور مور هر اندام یادوي، فحش ویډیو ګوري، سندره ګوري، فلم ګوري، خو دلته جي اوس مسله ده، اوس به حیا کوي. علي بن ابي طالب وایي چې ما نه مزي ډېره تله. دا فایده یې ده کوي د مزي ډېره کله ځي د سړي نه چې کله د سړي شهوت زوروري او یا د ډېر وخته پورې شهوت پوره کړی نه وي، نو د داسې انسان نه مزي ډېره ځي. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. اوس مسله ورته راغلې ده، خو د پیغمبر نه یې تپوس نشم کولی، حیا راله راځي ځکه چې لورې زما په نکاح کې ده. څه حیاناک خلک وو، څه درانه خلک وو. د دې نه دا فایده راووته چې مؤمن به حیاناک وي. بله فایده راووته چې د زنانه سره چې د نارینه کم تعلقات دي د هغې مسلې مسایل دا د هغه چا په مخ کې مه ذکر کوه چې هغه د دې ښځې خپلي. پوه شوی بېګا؟ اوس یو سړی د سخر په مخ کې بې حیا شتي که نه، د سخر په مخ کې به لګي یاره چې یو سړی په ښځه سم مهیني او بیا د ښځه په خاوند مهینی او بیا بې حیا. هغه سړی ناست دی چې تا له لور در کړې ته دا قصې کوي، یا اوښی ناست دی، نا سړی په خپل هم خجالته شي، دا ته سپک باستې شروع کړی. اوس یو سړي خور ستا په نکاح کې او ته د هغه په مخ کې لګیا وایې چې یاره کله سړي سره دا وشي او کله په سړي غسل لازم شي او مناسب نه ده، که دا نه ده مناسب. یا د ښځې تره ناست دی، ماما یې ناست دی، نو دا خبرې مه کوه. حالانکه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورې د علي بن ابي طالب ته ډېر نږدې دی. ولې ورته ډېر نږدې دی؟ د تره زوی دی، رور یې دی، د تره زوی دی، رور یې دی. بلکې د هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته زما دپاره داسې لکه څنګه چې هارون علیه السلام د موسی علیه السلام دپاره. خو تپوس یې نشي کولی. دې ته حیا وایي، دې ته دروند خوی وایي، دې ته درنې خبرې وایي. چې د افسوس خبره دا ده چې نن سبا زموږ د معاشرې نه ډېر حده پورې دا حیا شتي که ورکه شوې ده، ورکه شوې ده. بلکې لکه موږ ته خبر راځي، ملګري راته قصې کوي. ما نه بل ورځ یو ملګري تپوس وکړو، وایي زما والد صاحب وایي چې ته به د ده نه دا تپوس وکړې چې دی خو سعودي عرب کې لوی شوی، دلته د پښتنو دا مسلې څنګه معلومېږي. جواب د هغې دا دی چې یو زه به خپله پښتنو سره کښېنم پاسم نو مسلې راته معلومې. دویم ما کې دا کار دی چې زه الحمدلله هره مسله نوټ کوم، ځکه چې زه چې په کوم ځي باندې ناست یم په دې ځي باندې د ناس انسان دا ذمواري ده چې دی د معاشرې د حالاتو نه خبري. درېیمه قصې خلک کوي که نه، یاره هلته دا چېرې شو، دلته خلک لګیا نه وي، هغه موږ هم واورو چې یاره داسې داسې قصې شوي. نو دا خبر هم موږ ته را رسېدلی چې لکه دیره کې مسافر دي، انډې والان دي، سخر او زوم. چېرته داسې انډې والان هم لیدلي که نه نشتي؟ سخر او زوم. عجیبه څه ده، حیات وګورئ چې کومه درجه کې ده. د انډیا فلم روان دی، د عشق او د مینې محبت خبرې دي، دواړو ته ښه ټېډډه لګولې د فلم ګوري. سخر او زوم. یو سړی به ما ته وایي چې ډېر عجیبه دي. وایي نه ډېر عجیبه نه ده، دومره تعجب هم مه کوه، پلار او زوی هم کله ناسې ګوري که نه. او ولې مور او زوی نه ناست فلم ته، او رور او خور فلم ته نه ناست، او ښځه او خاوند فلم ته نه ناست. یعنې سړي کې چې کله غیرت وي که نه، صحیح غیرت،
دی ګوره په دې سخت خفه کېږي چې زما ښځه پردو سړو ته وګوري که نه خفه کېږي خو چې ټي وله په خپله راوړي ورته وایي ګوره پکې دا پکې د انډیا سړي دي دا د انګریزانو هغه دي دا د پښتنو هغه دي دا د عربو دي جدي کوي 900 چینلې دي او د دې سا ډوبېږي یو به 900 چینلو کې چې څه دې زړه غواړي هغه ګوره دا هغه سړی کولی شي چې غیرت یې پوره نه وي که نه زما خبره غلطه ده کېدای څوک خفه شي خو خبره د خفګان نه ده نو اوس خر او زوم ناستي څه ته فلم ته ډډه یې لګولې ده فلم ګوري او بیا پکې دا ګپ هم ولګوي چېرې دا جنۍ ښایسته ده او دا ده ښایسته او دا پاټې ښه وکړو دا پاټې ښه ونه کړو څه بې شرمه دي دا بعض خلک الله دې په موږ کې حیا او شرم ساتي او الله دې موږ بې حیا کوي نه الله دې موږ بې شرمه کوي نه الله دې موږ ته دروند خوی وښیي دا دروند خوی نه دا څه ناشنا نعمت دی چې الله یې چاته نصیب کړي الغرض علي بن ابي طالب تپوس کولی شو نشو فامرت المقداد ابن الاسود وما مقداد ابن الاسود رضی الله عنه ته وی چې ته لاړ شه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ته تپوس وکړه حدیث یو کس دی دا مسله ده ګوره دې نه دا مسله هم راووته چې تپوس په یو څو قسمه کله تپوس د بل چا دپاره وي کله تپوس د بل چا لازم نه تپوس به سړی خپل ځان دپاره کوي همیشه فسأله مقداد لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي یا رسول الله یو سړی دی او هغه ته نه مزي ډېره ځي نو چې دی به څه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یغسل ذکره دی به اولنی کار دا کوي چې خپل عورت به وینځي ویتوضأ او چاردام به کوي وللبخاري د امام بخاري په روایت کې دي اغسل ذکرک وتوضأ دا عورت به دې وینځي او چاردام به وکړي ولمسلم امام مسلم روایت کې توضأ او د چاردام وکړه وانضح فرجک او په عورت تم اوبه ونولا یعنې عورت تم وینځه ښه دې حدیث کې ډېرې مسلې دي ډېرې مسلې ده وخت لږ دی څو منټه خاص یو مسله دوه صرف بیانوم د دې نه دا پته ولګېده چې مدي پاکه ده که پلیته ده مدي وایم مدي مني نه وایم پلیته ده ولې یې ځای وینځه ولې کپړو مسلې چې ځای انځل پکار دي کپړه به نه انځي نو چې عورت انځل لازمي کپړه انځل به نه او پکې به خپله راغله او راځم دغې مسلې مدي او ودي هغه ما تاسو ته وایي چې د تشو میچاو سره وځي دا دواړه پلیت دي خو د دې سره غسل نه لازمیږي ډېر جاهلان والله د جاهلانو مې خلکو زړه وسوځي او کله پې زړه هم نه سوځي سړی دې څه ښه دي ځکه چې تپوس نه کوي چې کله ته مزي لاړ شي غریب لاړ شي غسل کوي خو د هغه دا مطلب چې د مزي او د منۍ مسله یو شان ده نه مني وتو سره غسل لازمیږي خو د مزي د وتو سره یا د ودي د وتو سره غسل نه لازمیږي صرف چاردام لازمیږي او دس مات شو پوه شوې به که نه نو کوي به څه عورت به وینځي یو روایت کې داسې ورسره راغلي چې خصیتین به ورسره وینځي ځکه چې دې کې فایده صحیح دې کې دا عورت خصیتین یخ شي نو شهوت څه شي کنټرول شي نو عورت به ټول وینځي د هغه سره به څه کوي کوم ځای باندې چې د اوبه لګېدلي دا د شریعت اسانتیا ده واوره د دې نه هم ډېر خلک نه دي خبر د دغه ځای انزل نه دي لازم په دغه ځای باندې اوبه ونوله بس دا پوره ده ځکه چې شریعت دا مسله ولې اسانه کړې ده وانضح فرجک ولې دا شریعت مسله اسانه کړې ده ځکه چې دا ډېره راپېښېږي نو په مخه سړی خپل لباس نشي انځلی ګرانه ده که نه ګرانه ده او دا مسله ډېره راپېښېږي نو څه به وکړي اودس خو یې مات شو نو چې اودس یې مات شو دی به اول دا وکړي چې ذکر پوره ذکر عورت به پوره وینځي او د کوم ځای باندې چې دا اوبه لګېدلي دي دا مزي دغه ځای باندې به اوبه ونولي اوبه نوستل او انځلو کې څه فرق دی
نه تاسو زه پوه نه کړم وایي اوبه ټول دغه به وینځي او هغه چڼکاو دي دا ښه جواب دی دا ښه جواب دی لکه یو سره کې څوک تپوس وکړي چې واجب څه ته وایي واجب واجب ته وایي واجب څه ته وایي واجب ته دا خو ما ته پته چې واجب واجب ته خو دا واجب څه ته وایي اوبه لوستل په کپړه باندې او کپړه اینځل هسې تاسو دې ته فرق نه معلوم پښتو کې به دې کې څه فرق ته هم دقه جواب وکړه کوم چې دوی کړی حاجي صاحب وایي یو اینځل دي او یو اوبه لوستل دي زه خو هم دا یم چې دا اینځل څه ته دی یو فرق دا دی یو جواب پوره نه دی خو یو دا دی چې انځلو کې اوبه ډېرې استعمالېږي او اوبه چڼکاو کې یا نوستو کې لګي بیا هم یو فرق پکې شتي بل کوم ځای باندې چې دا یاره زه ته خوشحاله شوم بارک الله فیک اوس پرې راغلی انځلو کې کپړه مګلي مګل او په اوبو نوستو کې کپړه مګل نه پوه شوې بېګا لکه یو سړی د تشي میچازي په پرتوګ کې باندې ولګېدی اینځي به څنګه به اینځي اوبه به پرې واچي اوبه مږي نچوړ به کي ها دلته وایي اوبه ونوله ونوله څه یعنې کوم ځای چې لون شوی دی لاس داسې لون کا اوبه پرې داسې ونوله دا څه دي پوره دي دا سانتیا شریعت ورکړې ده ولې ځکه چې دا مسله ډېره راپېښېږي پوه شوې بېګا په دې باندې به اکتفا وکړو او باقي مسایل او حدیثونه به انشاءالله روان درس کې بیانو الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبلة قلبي كعبة ربي